پښتنو باندې لیکل نه کوي نو شاعري مه کوه، که په پښتو باندې لیکل نه کوي نو شاعري مه کوه. او دې یو سر رانه پوره لس سرونه وړي، دې یو سر رانه پوره لس سرونه وړي، که په دې غرو باندې لیکل نه کوي نو شاعري مه کوه. ډیره مننه د صدر صاحب، د پروګرام د صدر صاحب، د ډاکټر صاحب، شفیق مومن صاحب، د نورو مېلمنو. او ډیر وخت پس مشاعره کې شمولیت کوم او بیخي مکمل شړ شوي یم. وختي د مجروح صاحب ته ویل خو زاړه شعرونه چې نن سبا مینه بازاري قصه ده، نن سبا مینه بازاري قصه ده، ځان ته خبر کړه ضروري قصه ده. فرحات کوکن کې خودکشي وکړله، دا د ازل ازاري قصه ده. فرحات کوکن کې خودکشي وکړله، دا د ازل ازاري قصه ده. او ښکلي تر اوسه چا خپل کړي نه دي، ښکلي تر اوسه چا خپل کړي نه دي، اسې بس خواري خواري قصه ده. مننه. او داسې خیران ګوته په خوله ولې شوې همدرده، دا خو سرسري قصه ده. غزل ته ویمه چې راشه واوره د بیان په محبت، راشه واوره د بیان په محبت، بیانومه د داستان په محبت. او انس و جنس په عبادت پکې درب کړي، انس و جنس په عبادت پکې درب کړي، خدای پیدا کړو دا جهان په محبت. مهرباني. او محمد هدایت لره لېږلی، محمد هدایت لره لېږلی، پې نازل کړو قرآن په محبت. مننه. او شیطانی علم ابلیس لی ورکړی، شیطانی علم ابلیس لی ورکړی، غلبه نشي شیطان په محبت. مننه. او محبت کې محبت دی که پې پوه شوي شفیق مومن صاحب، محبت کې محبت دی که پې پوه شوي، محبت دی څومره ګران په محبت. مننه. او ملائکو سجده د آدم وکړه، ملائکو سجده د آدم وکړه، خدای پیدا کړو د انسان په محبت. ډیره مننه. او اخیری شعر دی چې کله کله به خواږه شعرونه اوري، کله کله به خواږه شعرونه اوري، د همدرد وکړه پهچان په محبت. لیکل هو غزل دی چې ما به ستا سترګو او خپل زړه ته کاته، ما به ستا سترګو او خپل زړه ته کاته، وایه ګلرنګې تا به څه ته کاته. ما به ستا سترګو او خپل زړه ته کاته، وایه ګلرنګې تا به څه ته کاته. او ما به په مینه مینه وکړو دیدن، تا به د یارې نه خپل وره ته کاته. مننه. مننه. ما به په مینه مینه وکړو دیدن، تا به د یارې نه خپل وره ته کاته. او ما ته یې کله هم، ما ته یې کله سم کتلی نه دي، ما خو بار وخت هغه ته کاته. او څومره د مینې مشغولتیا جوړه وه، څومره د مینې مشغولتیا جوړه وه، دواړو چې شور د بارانه ته کاته. مننه. او د سترګو جنګ کې به مې ګاټې خوږ شو، د سترګو جنګ کې به مې ګاټې خوږ شو، ما به هم هر یو باڼه ته کاته. او دا یو شعر پکې لږ داسې مختلف دی چې په پنډیلۍ کې چکر کوم ځای خوند کړي، په پنډیلۍ کې چکر کوم ځای خوند کړي، شوې به مسکۍ بیا به دې غره ته کاته. مننه. او دا حقیقت کوي خوب ولیده، همدرد خیران خپل ژوندانه ته کاته. ډېره مننه کومه.